دا صورت په حالت فرشی کې نه سلوغ دا او حالت عرشی کې یو سشپک صورت ده. دې ته ویل کېږي سورۃ الحجرات. حجره کور ته ویل کېږي، جمع د حجره ده. حجره موږ پښتانه بیٹک ته وایو، مرګریا حجره او ته موږ وایو. چیرته وایو؟ حجره. تاسو بیٹک ورته وایي؟ ها موږ ورته ټول ته حجره وایو. بس مشترک چې کومین هغه ته د هوی حجره وایي. ها بیٹک وایي. ها موږ بیا د افریقانو کوم ټول ته حجره وایو. صحیح سو؟ نو معنا دا سو حجرات جمع د حجره ده، بیٹک ته وایي. په دې صورت کې الله تعالی اول آداب بیانې مومنانو ته، بیا د مخکنیو صورتونو الله دعوه بیانې علی سبیل الترقی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ومؤمنانو لا تقدموا بین یدی الله. تاسو مخکواله مکوئ مخکې دی الله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم. سمانا ای سنتونه مخکې بدعات مکوئ، توحید مخکې شرکیات مکوئ. واتقوا الله ویرګي الله نا، ان الله سميع عليم. الله سميع د اقوال د علیم د فافعلوا. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله. سمانا بدعت مکوئ. خیسته ترجمه ده. واتقوا الله ان الله سميع عليم. دویم ادب. یا ایها الذین آمنوا ومؤمنانو لا ترفعوا اصواتکم. تاسو مو چتوي आवाजونه فوق صوت النبي، د پاسه د आवाज د محمد صلی الله علیه وسلم. انس روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات چې کله نازل سه، یو صحابي نه راته پیغمبر خواته. ا دې صحابي نومو شماس خزرجی، ثابت ابن قیس شماس خزرجی. دا به نه راته پیغمبر مو ویل کو بند سزاتی سدایاتونه نازل سو نه راتله. او د کونیو ابا محمد چاورته ولې ناراضي ویلا کزه ناراضم. آیات کې الله ویلي سی پیغمبر مخکې اوچا تواز باندې خبره مکوي. او کان جهوري الصوت روایتو کې راځي دا आवाज خدایي غاټو، عبادت سړي आवाज خدایي غاټي. وای الله تعالی سينه خپه نسی، ټول اعمال می خراب نسی. سکو مې پیغمبر خواته زمده ته کور کې خیف ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رضا، لکنک من اهل الجنه جنتی رضا. خیر رضا ته جنتی. بلکې پیغمبر بل زیره ورکه وای بل تعيش حمیدا وتقتل شهیدا وتدخل الجنه. واو تب خسته زندگی کې او بیا په شهادت مرګ باندې مرې او بیا په جنت ته ننوځي، بیا براته دی رسول الله مجلس ته. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو لا ترفعوا اصواتکم. تاسو مو چتوي आवाजونه فوق صوت النبي، د پاسه د आवाज د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه. امام مالک بدی رسول الله خار کې حدیث ویل طالبان ہوتا. امام مالک اسطوانه سری سره خوا کې بناستو، سکله با حدیث سند به بیانو، آرام آرام سره به بیانو. ویرا د پیغمبر په ځون کې لکه څنګه چې اوچت आवाज خبره خینه وي، پیغمبر سکله مرده د هغه روزي خوا کې اوچت आवाज نه ده پکار. او قاضی ابن العربی لیکلی دی، قاضی ابن العربی حرمت النبی میتا کحرمته حیا. دی پیغمبر عزت لکه پزون کې سے کم شان او هغه شان سره به په مر کې وي. وسم روزه ته خلق لاړ سي په کار دا د سورو الصلاه والسلام علیک یا رسول الله آرام سره.
ولا تجهروا له بالقول او جهر مکوي پیغمبر ته په وینا سره لکه یو بلته سجار کوي یو بلته دمو یا محمد انت بت اعمالکم الله بستاسو اعمال نابود کی او تاسو بنه پويږي حبس خو په کوپر راځي جواب وګورته جواب دا سی پیغمبر بیا ادبی د کفر کنه سی پیغمبر بیا ادبی قاضی آیات ذکر لیکلی دي کچا دا خبرو کړي چې پیغمبر صادر خیرن د دام کافر ده توبه لا اله الا الله ان الذين يغضون اصواتهم هغه کسان چې هغه आवाजونه کته کوي ادبن پروزی د رسول الله کې اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى الله تعالی غره کړی دي زړه د دې تقوا د فاره لهم مغفرت و اجر عظیم دې د پاره مغفرت او اجر عظیم ده الله تعالی فرمایي ان الذين ينادونك اغه خلق چې आवाज کی تا من وراء الحجرات دي اجرین اخوانا زیاد داغینا نه پويږي دا یو وفد راغی د غرمې ټیمو بنو تمیم وفدو او رسول الله ویدو غرمې وختو او څنګه اجری تراغه یا محمد اخرج الینا او محمد راوزا دا کمکلان دی خیر ده الله تعالی فرمای ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون او ابن کثیر لیکلی دی یکره الرفع عند قبره پیغمبر پاک قبر مبارک خوا کې به موچت आवाज باندې خبره دا مکروه کار ده ولو انهم صبروا او کدی صبر کړي وای حتا تخرج الیهم ستر او تعالی وای دیدا لکان خیر لهم دا بوغره دیدا پارا والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې امر باندې بل ادب دریم ادب یا ایها الذین آمنوا او مومنانو ان جاءکم فاسق کچې تراغه تاسو ته یو نه خبره په حال باندې فاسق څه ترجمه ده نه خبره ګور خیال کوي دلته دا مسلهونه کوي بعضی خلک دلته ترجمه کوي کراغه فاسق څه شراغه فاسق او دا سړی سوکو دا خلق صحابه او دا سړی سوکو صحابیو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصل کې مسله دا وا ولید ابن عقبه نومه دا ولید ابن عقبه الله سے مکه فتح کړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنی مستلق ته دا کاسولګ زکات دی پاره سی ورسه زکات رې نه راوړه نو سکله د ورغی نو خلک د ډیره خوشحالۍ نه تورې لاس کې او باندې راووتل او داسې سلامونه ورته کول نو دش کوي چې ما مرګ ته راووتل بس لا غزین رامنډ کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی ورته وای یا رسول الله غوی خو جنگ ته راووتل تورې راو باسل ما پسې پیغمبر پاک سے تحقیق کو صحابه ورولېګل جنگ ته هغه الله دې پاره مونږ جنگ ته نه راووتلی مون خوشحالی دی پار راغو سی خاله پیغمبر نماینده راغی او زکات ورته ورکو الله تعالی خیال کوي که یو نا خبره ده ته واقع راوړه تفتیش کوي بیا په ورځي یا ایو الذین آمنو او کسانو سیمان مراوله ده ان جاءکم فاسق کراغه او به خبره بنا با ان په یو خبر باندې فتبینوا تفتیش کوي دا سنا ان تصيبوا قوما بجهاله چې تاسو ورسیږي یو قوم ته په جهالت سره فتصبحوا على ما فعلتم نادمین تاسو به سبا کې سکم پیل موکړې پیغمانه او وجم دا روایتو کې راځي رسول الله به سکلم جنگ کاوه او په کلی به حمله کوله صحابه ته به تاسو دغه کړي اذان کیږي کنه کیږي کازان بو سره جنگ به نه کاو او کازان بونو سره پسورتله به پی
خدلته دا مسله حاجی صاحب او دا اختیار خبره ده تحقیق پکار یاره مسله کې فتصبحوا على ما فعلتم تاسو سبا کوي اسنه چوغرځي تاسو چې کمکار مکړای پیخمانه بیا به پیخمانه یاستئ وعلموا پویسی ان فیکم رسول الله پتاسو کې د خدای پیغمبر ده لو یطیعکم فی کثیر من الامر کتاسو تابعداري کوي لو یطیعکم څنګه ترجمه کوله کدا زه ډیر سخت مختصر معنی کې تاسو ویل دي مختصر معنی څه کوي مولانا کنه ویل مو څه کوي خو مختصر معنی هغه کې لیکلي علامه تفتزادي فدخولها على مضارع فدخولها لو پچا داخليږي په فعل ماضي لو پچا داخليږي په فعل ماضي خو کله کله په فعل مضارع داخليږي مختصر معنی کې البته تاسو ویل دي البته په فائدہ دي نقطې دي څه شی به وي نقطه به څه شی وي البته به استمرار پیدا کوي سبب پیدا کوي مختصر معنی کې لیکلي البته به څه پیدا کوي استمرار شابه سي اوس ترجمه ته وقسي الله تعالی فرمایي وعلموا پويسي ان فيكم رسول الله فتاسو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لو یطیعکم که پیغمبر پاک د تاسو تابعداري کوي تاسو خبره مني فی کثیر من الامر په ډیرو کارونو کې چې تاسو پیغمبر نه وغواړي او پیغمبر خامخا کوي لعنتم تاسو په مشکات کې وغورځيږئ تاسو په مشکات کې وغورځيږئ دا معنا سواله امام مبردم لیکلی دی ښا دا معنا ده او حدیث پاک کې مرাজি حدیث پاک کې مرাজি انی اباہی بكم ولو بالسقط لو کان بالسین کان ماضی دا ګوره ټول په فعل ماضی لو داخليږي اطلب العلم ولو کان بالسین علم طلب کی اگر کچین کی خدای خبر حدیث داو کنه د خلکو ویل ده ان ومان سراج امتی ابو حنیفه ما دی امت لا ټاند دروغ والا حدیث ته نور ظلم سر کې راوړی ده دا معنا اصل نو په فعل ماضی داخليږي لو یطیعکم فی کثیر نو همیشه به تاسو که همیشه پیغمبر تاسو تابع وي لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم او که په خپل معنی واخلې ما ته وګورئ لږ فعل مضارع واخلې بیا ترجمه به داسې شي که تاسو د پیغمبر تابعداري کوئ څنګه نو تاسو به پس کې واقع سي دا ته معنا صحیح ده البته مختصر معنی کې علامه سره خاصه تحقیق کړی دا وخت کم ده ٹھیک شه نو بیا غ معنا نه صحیح کیږي ښا معنا ماضی استمراری باخلي الله تعالی فرمای ولکن الله حبب لكن الله تعالی محبوب کو تاسو د پاره ایمان وزینه فی قلوبکم الله تاسو زړونو کې خیسته ک او بعد ک تاسو د پاره کو پر او پسو کوي سیام اولئک هم الراشدون داخلت په هدایت دي فضلا من الله ونعما دا فضل د طرف د الله نو نعمت والله علیم حکیم الله تعالی عالم دا حکیم دا اوس اصلاح د معاشره د پاره وان طائفتان من المؤمنین او کدو طائفه د مؤمنانو نه نقتتلوا جنگ یو خپل ما بین کې په اصله بینهما جوړو کې هغه ما بین کې هغه ما بین کې سو کوي جوړو کوي فإن بغت احداهما على الاخرى او کتا ظلم کوي پرکه په بل باندې فإن بغت احداهما او کزیاته کوي پرکه په بل پرکه باندې فقاتل التي تاسو بیا جنگو کې هغه پرکه سره تابغي سیاغه زیاته کوي حتا تفیا الى امر الله سی هغه راځي سي د الله قانون ته آیات مسله معلومه سوا سی باغیانو سره جنگ جایز ده دي زنه مسله
فقاتل التي تبغي الکه موږ یو صدر تیر سوی د افغانستان کې یو صدر تیر سوی ده زه بڑبیر تلالم او طالبانو ما ته موبایل راخکارا کداسي ډاکټر نجیب صاحب نومو څه شنو ډاکټر نجیب او هغه په دې آیات کې تقریر کاو داسې آرامي بچي او داسې ناشنا ترجمه کولې زه ته اعتراض سم ډیر پوهځه پوه کنه پوخه دی آیات کې عاجز تفصیل کاو زه ته حیران پاتې سم چې دا کومه خوانه راخږي آی بیا پانسی کا بیا پانسی سره نو په هر حال دا آیات کې هغه اختاو خدا سي لیډران یادول هرڅو کې یادول مجاهدین اسلام باغیان دي خود سه تطبیقاو سي سره ورته احترام پاتې سه بس دا مسله و حدیث ترجمه کړی نه چې او دې مجاهدینو ته لاس ورغی تراسي یو ګور ته دا شي نه غواړم تسلیم بالکل انجینر ګوګدین چې ویډیو او چې له زموږ د څنګه کټی ما باندې ورځونه کیږي خاطر پښتو ده نو تاسو وګورئ د تباسم نو راځو پاتې تاسو حقیقت خو ته پاتو کنه خو آرامي ډیر ښه تفصیل کو د آیات ذکر آیات سره تا بالکل بس الله دې فضل فإن بغت احداهما كبغاوت کوي ډلې په بل ډلې فقاتل التي تبغي نو جنگ کوي هغه ډلې سره چې هغه بغاوت کوي حتا تفيا الى امر الله سیاغي واپس دی الله فیصله تا فإن پات کرو جو وکړه فاصلحوا بينهما اصلاح کی دی ما بین کې بالعدل فعدل باندې واقسطوا انصاف کوي ان الله يحب المقسطين او تاسو الله تعالی خوخي انصاف والا انما المؤمنون اخوه مؤمنان دا ورونه دي مؤمنان څه شي ورونه دي نظریاتي ورونه دي ټول نظریه قران کریم دا لا اله الا الله محمد رسول الله دا ټول یو نظریه ده انما المؤمنون اخوه الله مؤمنان دا ورونه دي فاصلحوا بين اخويكم د خپل ورونو ما بین کې تاسو صلح کوئ واتقوا الله ويرجي الله نه لعلكم ترحمون اوس الله وس نظریاتي ورونه سو یو بل پر ټوکی ولې کوي یو بل غیبت ولې کوي یا ایها الذين امنوا پنځم ادب ده او مؤمنانو لا يسخر قوم من قوم مسخره د نکي یو قوم د بل قوم نه اکرام مسلم تبلیغیان ورته وایي عسى ان يكونوا خيرا منهم یقینا دا بغوري د دینه ولا نساء من نساء یو زنانه د بل زنانه پورې مسخره نه کوي عسى ان يكون خيرا منهن و امام مالک ته یو مقدمه راغله مدینه کې د لا ځوندایو یوه زنانه بل زنانه ته غسل ورکاو څه شي او د خدای شانو دی هغه لاس ابل زنانه پوری کلک نه خاطه یو کلک نه خاطه یو لاس نه په اخلاص دته نه ډیرو خلکو ویل چې د مړي زنانه بدن را پرې کېو شرمګا پوری لاس کلک نه خاطه یو داسي امام مالک ته مسله راغله حضرت سو کو مسله پیښه ده وای دي زنانه ته تا کم کارو کسي دي ته غسل تا ورکاو وای ما وې دا ډیره بد عمل اخزوا څنګه مې دا خبرو کړ الله تعالی زما الله سوکله کغه پرونی خلاو امام مالک ویل شابه استغفار وغواړه او دې ته معافي وغواړه او ځان ته معافي وغواړه استغفار وغوښته او ختم یو کړي قران کریم لا سي الله تعالی بیرته خلاص ک مسخره کول نه په کار مسلمان پوري عام طور خزو کې دا شډيري او بل غیبت ولا نساء من نساء او یو زنانا بل زنانا عسى یقینا ان يكن خيرا منهن هغه بغوري د دینا ولا تلمزوا انفسكم او خپل ورونو باندې عیبونه ملګوي ولا تنابزوا بالالقاب او یو بل تلقبونه دمو او بدعتي او بدعتي او مشرک یار پلانکه بدعتي را پلانکه دا تنابز بالالقاب ده بیسل اسم الفسوق
ډېره بده ګناه د بعد الایمان بد نوم بده ګناه د پس د ایمان نه ومن لم یتوب چا چې توبه ونه باسله فاولئک هم الظالمون یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو زه یو ځای کې روانم یو اهل حدیثو نو خدای خبر زه به کتلای ما چیرته روانم نو یکدم شروع کړو قال الامام المالک ليس بالبدعه بدعه حسنه زه اوس روان یم امام مالک وایي چې په بدعت کې بدعت حسنه نشته نو بغوږ زه وهله مکان الله ولا تنابزوا بالالقاب یو په بل په غوږ مو وهي دا قرآن له تنگ نظری دي ډیر زیات اوس خو خصوی دي یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو اجتنبوا کثیرا من الظن تاسو ځان ساتي ډیر د ګمانونو نه ان بعد الظن اسم بعض ګمان دا ګناي ولا تجسسوا تفتیش مکوي ولا تجسسوا مسلمان تفتیش مکوي عمر فاروق صاحب یو سړی ته غوږ نیواله و ته در شراب سکی کنه یک دم پیروا وخت هغه شراب لاس کې نیولو و دی وخت څه کې ست شراب کې هغه ورته امیر المؤمنین ما یو ګناه وکړه شراب مې وسکل او تا 3 ګناهونه وکړل څو ګناهونه دي وکړل 3 یو خدای تعالی قران کې وی لا تجسسوا مسلمانانو تفتیش مکوا تفتیش مکوا او دویم دا چې بی اجازه ما کور ته راغله ما د اجازه کړو او دریم دا په دروازه راغله په دیوال یې ټوپ را واچاو نو تاسو جرم وکړه او ما سوکړو عمر فاروق ته خدای دې پاره ما معاف کړ ډیر ښه سړی و عمر فاروق دې تا و سم دا سمې معافي غوښتله خدای دې پاره ما سکا ما معاف کړه الله دې پاره ما معاف کړه تجسس ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت دې نه کوي بعض د بعضو قرطبی لیکلی دي او فیض الباری کې انور شام لیکلی دي څلورم جلد صفحه نمبر 309 کې سیدریو کسانو غیبت جایز ده کیسو کسانو سیدریو کسانو یو صاحب الهوا خواهش پرست ورته وایي توبه نفس صورت وایي ماغه سکی دی خدای او پیغمبر خبره تخشه کیخي دې غیبت جایز ده او دوم پاسه کې معلن سخکارا بارا گناه کوي چانه شرمیږي نه او درم امام جائر ظالم بادشاہ سوس والا کا درې کسان دي لیس لهم حرمه دې د پاره هیڅ عزت نشته ده رمبانی صاحب الهوا خواهش پرست خواهشات صورت وای اماغه کار کوي الله دی پیغمبر خبره نظر کې نه ساتي دا دویم فاسق معلن کارا بارا گناه کې دریم امام جائر ظالم بادشاہ دې درو کسانو هیڅ حرمت نشته ايحب احدکم او ما ته ګور یو غیبت زنا نه سخت گناه ده زنا نه او زنا الله دې موږ تاسو نسل تر اوسه چې ټول دینونو کې څه شو کافر په دین کې غلط عمل ده خو که یو سړی زنا وکړل او بیا ویل چې خدای معاف مې کې معاف بدی کی چې توبه سی وباسه او که یو سړی د چا غیبت دی او که حدیث کې راځي تر هغه پر خدای معافي درته نه کې سو پرې چې چا غیبت کړي هغه نه دی معافي نه وغوښتي اوس به موږ چا نه معافي غواړو چانه به معافي اوس غواړو خو نه دی پکار ايحب ايا خواغن یو کاس ان یاکل لحم اخي ساغه اخري غوخه دی ورور میتن مړه پکریو تمو تاسو بد غنی واتقوا الله ان الله تواب رحیم یا ایها الناس وم ادب او خلق انا خلقناکم من ذکر الله ما پیدا کړی اسې د نر او خزینه وجعلناکم شعوبا او الله ما ګرځولې اسې تاسو شعوب قبیله لوی قبیله او قبایل بیا وړې قبیله ته وایي
لتعارفوا د د پاره ستاسو یو بل پیژنئ د د پاره نه چې فخر کوي ما ته وګورئ پیغمبر پاک فرمای الانسان سواسیه کاسنان المشط انسانان داس یو بل سره برابر دي لکه د ګومنځ غاخونه تاسو کتلی کنه یو برابر دي خو ان اکرمکم عند الله اتقاکم بهترین پنځ د الله پرهیزګار پتا سو کې ده ان الله علیم خبیر الله عالم ده خبیر ده قالت الاعراب وای اعراب آمنا مونږ ایمان راوړل ده قل ورته وایا تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم قالت الاعراب وای باندې سیان مونږ ایمان راوړل ده قل ورته وایا تاسو ایمان نه راوړی ولکن قولوا اسلمنا لكن دا وای چې مونږ اسلام راوړل ده ولما يدخل الايمان في قلوبكم او ایمان ستاسو زړونو ته نه ده کته سوای اسلام ظاهري سیستوای او ایمان باطینی اسلام کله پټېدای نسی او ایمان کله ښکارا کېدای نسی لا اله الا الله دا پټ د ښکارا کېدای نسی محمد رسول الله دا ښکارا دا پټېدای نسی وان تطيعوا الله او کتا سو تابعداري وکړه د الله لا یلدکم من اعمالکم شیئا نقصان بدر نکدا مال نس شی الله غفور رحیم ده انما المؤمنون الذين مؤمنان هغه کسان دي چې ایمان راوړل په الله او په پیغمبر ثم لم يرتابوا بشک نه کړی وجاهدوا باموالهم او جهاد کوي په مالونو نفسونو باندې اولئک هم الصادقون جمله اسمیه الله راوړه همیشه دا صادقان دي قل ورته او پیغمبر اتعلمون الله آیات سو خبر ورکوي خلقو ته بدینکم په دین کې والله يعلم الله تعالی پويږي ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې په اسمانو زمکو کې دي هغه چې په اسمانو زمکو کې دي والله بكل شيء علیم الله تعالی پارشي باندې عالم ده یو مسله ساتي سی ایمان او اسلام کې څه فرق ده علامه تفتزانی رحمت الله علیه لیکي مختصر المانی والا هغه لیکي ایمان او اسلام کی نسبت د عموم خصوص ده څه شي ده عموم خصوص اسلام عام ده ایمان خاص ده هر مومن مسلمان ده خو هر مسلمان مومن نه ده ګوریا ساتي هر مسلمان مومن نه ده ځکه ډېر منافقان دي او مسلمان ځان ته وایي او هر مومن مسلمان ده دا معنا سو او سو کوئی ترادف ده څه شه ده او سو کوئی تغایر ده ان شاء الله بخاری کې به بیا تاسو مستقل باز دی کې کوي یا مندون علیکا د احسان کې پتا باندې ان اسلمو سی اسلام راوړل ده د وړاله رسول الله تعالی بنی اسد ورته وای جامع البیان ولا لیکلی دي و یا رسول الله اسلمنا وقاتلتك العرب منګ اسلام راول بغیر د جنگ نه عربو سره د جنگ اسلام راول او منګ جنگ در سره ونک والله تعالی دې پتا یې سامباري ورته پتا سو په منګ یې سام مبارک خدای پتا سو سامباري چې الله دې ایمان توفیق درک الله تعالی فرمایي یمنون علیک غی احسان باری پتا باندې ان اسلمو چې اسلام راوړ قل ورته لا تمنوا علی اسلامکم فما باندې اسلام احسان مکوي بل الله یمن علیکم الله احسان کوي پتا سو او یمن صيغه ده په مضارع صيغه ده الله ولک مخکې بتا دي سحر منظم کړی په جمع ٹھیک شه هغه دی یو ټرک نیکی خود لاړ الته اکاونټ کې جمع شوی لاغه نورستو بده صلات اشراق هم کړي یو ټرک نور لاړل
لاغه نورستو مسجد اخزر ته ترجمه تراغله شین جمعه ته یو ټرک نور سولې او تر ماخامه به سو ټرک ته باره خدای خبر یمنو فی المضارع زک الله راوړل سی بس دې نیکیو الله تعالی ټرکونه درکې درته لګیا په یو لا اله الا الله باندې ان هداکم للایمان ستاسو هدایت ک الله تعالی تاسو ته ایمان ان کنتم صادقین ان الله تعالی یعلم پویږي غیب السما غیب السماوات په پټو د اسمانو د زمکو والله بصیر بما تعملون سورۃ قاف مکی سورۃ دا او 15 آیاتونه لري.